السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې ښځه پر لار نه راسره ځي، راسه خوابه دي چې 2 کاله مو خوابه دي، بیا زه خوشحاله کوم چې ورسره پرېوځمه، بس وایي ساه مې بندېږي، کار مرله. نو وایي زه څه وکړم؟ ته څه وکړې خو بله وکړه چې دا دومره بدبخته ده چې ستا سره 2 کاله خبره نه کوي، نو دا به قبر ته څه وړي؟ ستا شهوات که نسي در پوره کولی، خبرې خو کولی سي، اخلاق خو به استعمالولی سي. نو هر هغه ښځې چې خاوند ورڅخه ناراضه وي، هغه ښځې ته په دنیا کې موږ د دوزخ زیری ورکوو. موږ نه بلکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورکړی دی د دوزخ. نو طلاق وایه مه ځکه الله جل جلاله ته په روا شیانو کې چې خوند نه ورکوي هغه طلاق دی. بله وکړه، بله کوزده وکړه، دې ته وایي ناشزه. دا حق هم نه لري، دا نه د پروتې حق لري، نه د خوراک حق لري، نه د سکناو ده، یوه شي حق هم پر تا نه لري چې سمه سوي نه وي. بله ښځه وکړه، یا به سمه سي که نه سو سمه، تا به د ځان علاج کړی. رد المحتار جلد 2 صفحه 450 کتاب طلاق. طلاق وایه مه بله وکړه، یو که دې وس نه وي د بلې دا خو بیا ځان صورت. والسلام علیکم ورحمة الله.